السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو مسلمانانو وروڼو، د خلیفه صاحب دین محمد حفظه الله په اړه باندې یو چا څه خبرې کړي دي. نو لومړی راځئ د خلیفه صاحب خبرې اورو، بیا وروسته د هغه ځوان خبرې اورو. دا واورئ. شپې خوب ولید چې بصرې ته تللی د یوې ښځې سره یې نکاح وکړه او بیا یې اولاد هم پیدا شو. خو خوب کار ده. څه وخت بعد ښځه راغله کنکۍ ورسره ده، خو دا عالم یې دعوا وکړه چې ما سره یې نکاح کړې، دا زوی مې د ده نه پیدا کړ. حضرت مجدد صاحب خو د دغه نه انکار کړی چې دا د خوب معامله ده. شاهنوار کشمیري صاحب یې مني وایي تر دغه نه غټ تصرفات خدای پاک اولیاو ته ورکړي. توی زمان د حمل ادنا موده 6 میاشتې، په یوه شپه کې نکاح وشوه، اولاد هم پیدا شو. واورېده. تاسو د خلیفه صاحب دین محمد حفظه الله دا خبرې واورېدې. نو د ده د خبرې په اړه به موږ یو څه خبرې وکړو. لومړی دا چې آیا خلیفه صاحب دین محمد حفظه الله به یوازې همدا 40 سنتۍ خبرې کړې وي او که دا به یو اوږد بیان کړی وي؟ آیا د ده بیان به یوازې همدا 40 سنتۍ وي؟ نه، دا یو اوږد او تفصیلي بیان دی چې دغه خلک راجګېږي، د هغې نه یوازې 40 سنتۍ خبره کټ کوي او په هغې باندې بیا چرخه او نیوکه کوي. یوه خبره. دویمه خبره دا چې آیا خلیفه صاحب په دې خبره کې په دې بیان کې 2 کسان یاد کړي، یو مجدد الفساني صاحب او یو شاهنوار کشمیري صاحب. مجدد الفساني صاحب د دې خبرې نه انکار کوي چې دا خبره د خوب معامله د دا رقم ته نه کیږي، او شاهنوار کشمیري صاحب وایي چې نه دا رقم ته خبره واقع کیدای شي. نو آیا خلیفه صاحب په دې 40 سنتۍ کې د کومې خبره تایید کړې ده؟ هغه ویلي دي چې شاهنوار کشمیري صاحب صحیح دی او یا مجدد الفساني صاحب صحیح دی؟ نه، د یوه خبره هم نه ده تایید کړې. نو په دې بیان کې وروسته څه پته لګي چې خلیفه صاحب د چا خبره تایید کړې ده او په کوم مسلک باندې دی؟ په 40 سنتۍ کې یوه خبره نه معلومیږي او یوه خبره هم نه ده تایید کړې چې د شاهنوار کشمیري خبره صحیح ده او که د مجدد الفساني خبره صحیح ده. 2 خبرې. دریمه خبره دا چې خلیفه صاحب چې کومه خبره کړې دا کرامات دي. د کراماتو په اړه باید موږ او تاسو یو څو خبرې زده کړو. لومړی دا چې نفس کرامت ته یو واقعات د کرامت دي. نفس کرامت په مؤمن باندې دا د مؤمن عقیده به وي، د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې کرامت شته، ثابت دی او واقع دی. په قرآن او په احادیث کې ډېر مثالونه شته د کرامات، او یو واقعي د کرامات دی. واقعي د کرامات چې دي دغه منل لازم نه دي چې ته به هر واقعه د کرامت هغه منې. نو خلیفه صاحب دا خبره داسې کړې چې په تا اوس فرض دی چې ته به دا منې چې خامخا دا رقم ته کېږي. دا خبره خلیفه صاحب د منلو په صفت کړي، که صرف دا ویلي چې په کراماتو کې داسې خبرې هم کله کله واقع کېږي. او بله خبره دا چې د کرامت تعریف باید موږ او تاسو زده کړو. د کرامت او د معجزې تعریف یو شی دی، دواړو ته خارق العادت ویلی کېږي. معنا دواړه داسې شیان دي چې هغه د عقل او د عادت نه بدل دي. عادت دی الله جل جلاله په دې جری دی چې ټول شیان چې هغه پیدا کوي، یا لکه مثلا دغه مثال ورکو د تولد او د تناسل، هغه اسباب ته ضرورت لري. خو لیکن کرامت معجزه دې ته ویل کېږي چې الله جل جلاله د یو بنده نه داسې یو کار صادر کړي چې هغه د عادت خلاف وي. نو د عادت خلاف کار ثابت کېدل دې ته معجزه او کرامت ویل کېږي. نو دغه خبره د کرامت ذکر کړي. نو عادت خو صحیح ده، په دې جری دی چې یو سړی به واده کوي، نکاح به کوي، بیا ادبي مفهم بستري او همجنسي به کوي د ښځې سره، د هغې نه وروسته به د دې اولاد پیدا کېږي. اما چې بغیر د دې نه د خوب په ذریعه پیدا شوی دی، نو خو کرامت ویلی کېږي دې ته چې خارق العادت وي، د عادت نه خلاف وي. او دغه رقم ته یو بله خبره دا باید زده کړو چې دغه خبره چې ذکر دو او یا دې ته ورته نور واقعات چې ذکر کېږي، آیا د دې په قرآن کریم کې څه مثال شته؟ د دې منل په موږ تاسو څنګه دي؟ نو دا موږ او تاسو باید قاعده کلیه زده کړو. په عموم کې یوه قاعده زده کړو. هر واقعه، هر نوی کار چې پیدا شو، نو داسې به نه وایو چې دا بدعت دي او دا خرافات دي. نو هغه کې باید موږ یوه قاعده زده کړو. هر نوی کار چې پیدا شو دا به موږ ګورو چې آیا په قرآن او په احادیثو کې د دې مثال شته که نه، په دې باندې الله موږ ته کوم امر او نهي کړي ده او که نه. که په قرآن او په حدیث کې موږ د هغې امر پیدا کړو، د هغه موجود پیدا کړو، خو بها و نعمت صحیح خبره ده. اما که یو کار موږ په قرآن کې پیدا نه کړو، نو بیا به
موږ په قرآن او په احادیث کې داسې یو واقعه، داسې یو حدیث، داسې یو آیات وګورو چې آیا د دغې خبرې نقیض، د دغه ضد شته او که نه. اوس خلیفه صاحب چې کومه خبره ذکر کړې ده، نو په قرآن او په حدیث کې به موږ ګورو چې آیا داسې یو حدیث، داسې یو آیات شته که نه چې په هغې کې الله ویلي وي چې دغه رقم ته هېڅکله نه کېږي. نو یوه خبره چې په قرآن کریم او په حدیث کې د هغې نقیض نه وي موجود، نو دا داسې دي لکه د نن سبا د دنیا ټکنالوژي دغه کارونه. نو دا نه دي چې موږ په دې داسې نشته. یو شي نه ذکر، دا دلیل د دې نه دی چې دا شی نشته، ولې چې ذکر یې نشته. نو دغه خبرې ته باید د موږ او تاسې فکر وي چې د قرآن د آیات او د حدیث خلاف نه وي. نو دا خبره ته که منې نه مه یې منه، اما خو دا به نه شي ورته ویلی چې ته درواغ وایې، ته غلط یې او ته عادي او دا دي. دا خبرې به بیا د دې په اړه نه کې. نو دا د کراماتو په اړه باندې د هغې تعریف شو. او دغه رقم دا واقعي آیا شتی او که نه شتی، داسې واقعي چېرته شتی او که نه شتی. او بالکل په قرآن کریم او په حدیث کې بې شمېره واقعات د کرامات راغلي دي. حضرت بیبي مریم علیه السلام پیغمبره نه ده، د پیغمبر مور ده خو خپله د پیغمبره نه ده، اما په قرآن کریم کې د هغې واقعه رسي. الله جل جلاله فرمایي وایي هغې ته وحي وشوه، معنا الهام ورته وشوه، په زړه کې القا ورته وشوه چې دغه د خجیرې ونې څه هغه وخېځوه، هغه به تو ته خجیرې ریتي کې. نو علما لیکي، ټول مفسرین په دې متفق دي چې هغه د خجیرې ونه چې وه هغه وچه ونه وه، خو الله جل جلاله ورته شنه کړه او د هغې نه خجیرې ورته ریتې شوې. د سلیمان علیه السلام د تره ځای هغه الله جل جلاله په قرآن کریم کې بیان کړي. سلیمان علیه السلام ته چې کله بلقیس د خپل ځای نه روانه شوه، سلیمان علیه السلام وویل چې څوک به داسې پیدا شي چې هغه د دې عرش او د دې کوم پایتخت چې دی هغه موته راوړي. نو یو پیری چې هغې ته عفریت ویلی کېږي، نو هغه قرآن کې آیات دی، هغه الله جل جلاله فرمایي چې عفریت وویل چې زه به درته راوړم په دومره وخت کې چې ته جګېږې د خپل ځای نه. سلیمان علیه السلام به چې سهار کېنست خلک فیصلې ته تر غرمې، نو په دومره وخت کې به یې زر ورسومه. اما یو سړی چې هغه هلته په وکال الذي سره ذکر کېږي په قرآن کې، نو علما لیکي چې هغه د سلیمان علیه السلام د تره ځای و چې هغه پیغمبر نه و، خو هغه ورته وویل چې زه به یې درته راوړم په دومره وخت کې لکه رف د سترګې په رف کې به زه ته حاضر کړم. هغه په سترګې په رف کې د یو بادشاه تخت چې هغه لوی تخت و، چوکۍ په ایښې شوې وې، هغه د ده حضور ته راوړی شو. هم مکان لري و او هم زمان ډېر و، خو لیکن د سترګې په رف کې مکان او زمان دواړه توی کړی شو. نو کرامات په قرآن او په حدیث کې ډېر ثابت دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مدینه منوره کې په منبر نستی، شام ته صحابه ته غږ کړي یا ساریة الجبل، ای لښکره د غره طرف ته لوړ شئ. هغه لښکر ټول غږ وروي او د غره طرف ته ځي چې د هغه طرفه د کفار لښکر راغلی دی، هغه په دوی باندې حملې ته یې رانیسي، نو دی د غره طرف ته شو، د هغه کفار د لښکر نه ځینې بچ کړه. صحابه کې ډېرې داسې واقعې ذکر شوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ماخوستن دوه صحابه نستي، کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضور نه راوځي، د دواړو په لاس کې چې کوم امسا ده هغه بلیږي، رڼا کوي، راوځي. نو دا ټول د کراماتو ثبوت دی. دا په قرآن او په حدیث او په صحابه او په خیر القرون کې، وروسته په اولیاو کې دومره نادرې کرامات شوي دي چې هغه خو سړی ذکر کولی نشي دلته. نو کرامات په قرآن او په حدیث سره ثابت دي. اوس دغه کس چې د خلیفه صاحب په اړه خبرې کړي دي، نو هغې په اړه به یو څه خبرې وکړو. خو لیکن مخکې د دې نه تاسو به ووایئ چې مخکې تا وویل چې دا خلک د خلیفه صاحب ویډیو کټ کوي، نو تا هم د ده ویډیو کټ کړي. اصل کې د دغه کس ویډیو تقریبا 12 منټه ده. د ده په فیسبوک پاڼه باندې پوره کتلی شئ دا چې دلته ویډیو وږدېږي، صرف هغه خبرې چې په موږ باندې ده دلیل ویلی دي هغې جواب زه درته کومه. نو اول د ده خبرې اورو او بیا وروسته زه د هغې جواب درته کومه. وام اورېده. زه د دغې ویډیو اړوند 4 شیان سره شریکوم. لومړی راځو پر آیات باندې غږېږو. د سورة اسراء په 22 آیات کې الله جل جلاله فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة وساء سبیلا. زنا ته مه نږدې کېږئ. زنا چې ده دا بېحیایي ده یا زیاته بېحیایي ده او دا ډېره بده لار ده. ښه نو شیخ په خوب کې زه له یوې ښځې سره زنا کوي. دا یوه خبره. ده وویل چې زه د دې خلیفه صاحب د خبرې په اړه تاسو ته 4 خبرې کوم. اول خبره دا چې ده وویل چې دغه شیخ زنا کړې ده. نعوذ بالله. دا یو لوی تهمت شو په هغه شیخ باندې چې ده ولګوه. هغه شیخ په باره کې آیا خلیفه صاحب داسې وویل چې هغه لاړ شو د یوې ښځې سره جما وکړه، د هغې نه اولاد پیدا شو، که هغه په خوب کې ویني چې نکاح کې د نکاح نه وروسته بیا
خدای الود ورکوي. نو نکاح ذکر کوي، نو ته دومره ظالم چې هغه په هغې باندې ته د زنا تهمت لګوې چې دا زنا یې کړې ده. دویمه خبره، شیخ صاحب دین محمد په خپلو خبرو کې وایي چې د شیخ نکاح وتړله، په خوب کې د یو شي سره نکاح وتړله. ښه نو په نکاح کې خو هغه چې کله ملایان صاحبان نکاح تړي خطبه چې وایي چې لا يجوز نکاح الا بحضور شاهدین عاقلین بالغین والحور والحورتین، پرته له دغو نکاح نه صحیح کېږي. د شیخ چې په خوب کې نکاح وتړل شاهدان یې څوک؟ یو د زنا موضوع وه، بلې د نکاح موضوع وه. دا دوه موضوعات. چې هلته شهیدان څوک وو، نو شهیدان به هلته څوک ذکر کوي چې هغه څوک غوښتنه وکړي. نو آیا د دې شیخ نه چا پوښتنه وکړه چې شهیدان څوک وو، یا ده دا خبره کړې چې شهیدان هلته نه وو؟ ګیره مخکې ما درته وویل چې نه ذکر دلیل د نشت نه دی. یوه خبره په قرآن او په حدیث کې نه ده ذکر، نو دا دلیل د ده شو چې نشته دا خبره سي. اما دلته خو نه چا د شهیدۍ غوښتنه کړې او چې نه دی ذکر، نو دا هم دلیل د دې نه دی چې شهیدان نشته. درېیمه موضوع چې ده په دغه کې بېرته هغه دا دی چې د قرآن کریم په ګڼو صورتونو کې، سورت کهف، سورت رعد، سورت ملک، په سورت انفال، سورت شورا، په دې کې په ګڼو نورو کې په ژوند کې د اسبابو یادونه شوې ده. یعنې ټول ژوند کې، یعنې په ژوند کې چې هر څه کېږي دا باید اسباب وي، یعنې پرته له اسبابو یو شی ناممکن دی، نسي کېدلی. نو چې پرته له اسبابو یو شی ناممکن دی، معنا پرته له دغسې اړیکې دا شی ناممکن، بیا څنګه کېدای شي چې له دې ځایه په بصره کې بیا دا کار پېښ شو؟ دا د موضوع بل اړخ. او دریم دا چې وایي چې په قرآن کریم په ډېر آیاتونو کې مادیات ذکر دي. نو مونږ بیا درته وایو لکه مخکې ما خبره وکړه چې ګوره مادیات په قرآن کې بالکل ذکر، الله جل جلاله موږ ته د مادیاتو ذکر بار بار کړی دی، خو لیکن کرامات معجزه خو ویلی کېږي دې ته چې د مادیاتو نه بغیر وي، خارق العادت وي. عادت دا دی چې په مادیاتو باندې کار کېږي، خو کرامت ویلی کېږي دې ته چې د مادیاتو نه لرې وي. که چېرته ته هر څه په مادیاتو باندې منې، نو بیا خو د کرامات او د معجزې نه منکر شوی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې توره وه، غشی و، ټوپک و، څه شی په لاس کې و چې هغه سپوږمۍ ته اشاره وکړه، هغه یې په منځ بېله کړه؟ هېڅ هم نه و، مادیات خو نه و. خو لیکن که ته هر څه په مادیات باندې پېژنې، نو بیا خو د دې نه ته انکار کوې. او دې خبرې ته باید موږ او تاسو ډېر فکر وي. دا د کفارو یو لویه دسیسه ده. کفار په اسلام باندې جرخه کوي، خو لیکن په داسې یو طریقې سره دی طریقه جوړوي چې هغه خلکو ذهن ته لږ یو څه لویږي. دا د تصوف د کرامات او د معجزاتو په خبرو باندې ډېره جرخه ځکه کوي چې هغه د عقل نه بارې خبرې دي، د مادیاتو نه بدیا خبرې دي. او همدغه خبره کې دی وایي چې دا د چا عقل د چا فکر وخلي. نو دا یوه خبره بل هم باید موږ تاسو زده کړو. دین هغه وخت راغی کله چې عقل کمزوری شو. عقل چې کله ناقص شو، دین روغی. نن که څوک د دین په مقابل کې په ساینس، په طب، په ټکنالوژۍ باندې دلیل نسی، دا کم عقل دی. ځکه ساینس، ټکنالوژي، دغه د سبا طب، فیزیک، جغرافیا دا ټول ناقص دي، ځکه دا د انسان د طرفه دغه اختراع شوي ده. اگر چې د قرآن او د حدیث نه به رخصتي وي، خو لیکن اختراع هغې انسان کړی ده چې د انسان خپله ناقص دی، د انسان کارونه ناقص دي. د قرآن او د حدیث په مقابل کې ته د هغه ناقص دلیل نشي راوړلی. د قرآن او د حدیث په مقابل کې ته باید قرآن او د حدیث دلیل را پیدا کړي. نو مادیات بالکل الله موږ ته امر کړی دی، اما کرامات معجزات چې دي هغه د مادیات نه پوس دي. او دغه خبرې که نن موږ د دغه خلکو سره ومنو چې بالکل د مادیات نه بغیر یوه خبره هم نه منو، نو سبا به دغه خلک د قبر د عذاب نه، هغه د ایمان ارکان چې دي چې امنت بالله کې موږ تاسو ذکر کوو، په هغې کې به د نیمایي نه موږ تاسو نه منکر کېږي. ولې د مو عقل نه وخوري چې یو سړی د لمونځ وکړي په دا باندې د جهنم نه خړ شي. مو عقل نه وخوري چې په دغه خوره کې سړی کېږي دلته د بیا مار او لړم دلته پیدا شي یا د ویرو تر پیدا شي. مو عقل نه وخوري چې دا دومره خلک د بیا جمع کېږي، د دومره خلک سره بیا سول کتاب کېږي. نو چې عقل نه وخوري بس دې نه وي. علي رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي که چېرته دین د عقل تابع وای نو خلکو به په ماسۍ په مزې باندې په خفین باندې د پاسه مسخه نه کولی. ولې د مزې خو هغه لوند طرف د مځکې سلاګي نه په لوندو د مسخه کړې وي ځکه هغه بل مزېږي. نو د پاسه طرفه چې ته مسخه پکې، نو دا د دین فیصله ده. نو د دین فیصله به منو، د عقل فیصله باندې به موږ نه درېمو. موضوع بل اړخ دا دی چې په یوه شپه کې هم نکاح وتړل سول او هم د ښځې حمل واخیستی او هم دا کوچنی د شپږو میاشتو بیا پیدا سو. له عیسی علیه السلام څخه را شروع اخوا ته دې خوا ته تر نبي کریم صلی الله علیه وسلم پورې، تر اصحابو کرامو پورې، تر تابعین، تبع تابعین، تر ټولو پورې داسې یو پیښه موږ د انسانیت په تاریخ کې نه لرو چې په یوه شپه دې د یوه مېرمن حمل واخلي، کوچنی دې ولري، هغه دې په یوه شپه کې، یعنې دا زمان امکان لري چې راکم سي. او دی په خپلې خبرې کې وایي چې آیا په یوه شپه کې یا په دومره وخت کې دومره کار امکان لري او که نه.
نو دا د کرامت او د معجزات خبرې هغه وخت ته ضرورت نه لري. نو داسې خبرې په کم وخت کې بالکل د دې نه لویې لویې خبرې کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په یوه شپه کې د مدینې منورې نه ځي، هغه بیت المقدس ته، د بیت المقدس نه ځي دوی اسمانونو نه بر په یوه شپه ده. نه څوک راویښ شو، نه څوک په دې پوه شو چې څومره شپه تېره شوه، ټول هر څه په یوه شپه کې تېرېږي. همدغه د حضرت مریم علیه السلام خبره مو مخکې درته ذکر کړه. قرآن کریم کې د دې آیات کې چې راځي چې حضرت جبریل علیه السلام الله راولېږو چې د دې په ګریوان کې پوکی وکړي، چې پوکی یې وکړو د هغې نه دی حامله شوه. نو د دغه آیات کې فحملت فانتبذت من اهلها آیات کې راځي. نو د دغه آیات په تفسیر کې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه، ابن کثیر رحمه الله، ډېر مفسرین هغه په دې دي چې دلته فانتبذت کې پا ذکر شوی ده، پا د تعقیب مع الوصل د پوره ده. دا معنا چې دې حامله شوه نو ډایرکټ لوړه د غره طرف ته. نو د دې پا د وجې نه دوی دا معلوموي دغه تفسیر د ابن عباس او نور رضی الله تعالی نور مفسرین هغه په دې دي چې د حضرت عیسی علیه السلام حمل او وضع د حمل دا د یو څو ساعتې کار و. په یو څو ساعتې کې حضرت عیسی علیه السلام مور هغه حامله هم شوه او په هغې ولادت ته حمل هم وشو. نو د وخت کمښت هغه بالکل د اولیاو دپاره هغه شته، او هم د مکان کمښت او هم د وخت او د زمان کمښت دا د اولیاو دپاره شته. لکه ما د عمر رضی الله عنه مثال درته ذکر کړو، د معراج واقعه، د بیبي مریم او دغه رقم د آصف چې د سلیمان علیه السلام د تره زوی و. نو داسې بېشمېره واقعې په قرآن حدیث کې ذکر دي. اصحاب کهف واقعه په قرآن کریم کې موږ ته په واضح آیات ذکر کېږي. 309 کوله ویده دي. نو 309 کوله ویده کدان دا عقل وخوري چې یو سړی د 309 کوله ژوندی پاتې شي، نه د خاروق نه د چوکي دی د پښې پاتې وي. خو الله جل جلاله دغه کرامت دی ته ورکړو چې 309 کوله ژوندي پاتې وو. نو دغه رقم د ذکریا علیه السلام واقعې دي، ابراهیم علیه السلام په زرهو هغه واقعې دي چې هغه عقل یې نه وخلي، خو قرآن او حدیث موږ ته یې موږ به هغه منو. لکه مخکې چې ما په نورو خپرونو کې دا خبره کړې وه چې کله فیسبوک، ټویټر دغه ټولنیز رسنۍ نه وي، دغه درواغ کیسې د کتاب په بڼه را روانې وي. په ډېری کتابونو کې درواغ لیکل شوي دي، د درواغو کیسې لیکل شوي دي، داسې کیسې لیکل شوي دي چې هغه تر عقل لوړې دي، عقل یې نه مني، داسې شیان ویل شوي دي. او وروستۍ خبره د ده چې ده هغه دا ده، دی وایي په کتابونو کې ډېر دروغ ذکر دي. دی په کتابونو باندې په ټول اسلام باندې یو لویه جرحه وکړه چې په کتابونو کې درواغ ذکر دي. نو د دې نه موږ باید ځان وساتو. خلکو ته داسې یو فکر ورکوي چې په اسلام کې په احادیث کې د نن کدا په تصوف و کرامات باندې جرحه کې سبب په احادیث په قرآن جرحه ورته کېږي چې په دا باندې په دا که درواغ ذکر دي. نو د اسلام په ټولو کتابو باندې جرحه وکړه چې په دا که درواغ ذکر دي. نو د دغسې خلکو نه باید ځان وساتو. او وروستۍ یوه خبره به زه د ځان د طرفه درته وکړم، ولې دغه خلک نیوکې کوي په تصوف او په کراماتو باندې، ولې په دین باندې چرخې کوي دغه خلک؟ د دې لامل څه شی دی؟ اصلا د دغې لامل 3 شیان دي. زه شخصا دغه کس ته نه وایم، نه د ده رقم نور چاته شخصي نه وایم، خو په عموم کې دا خبره کوم، څوک چې په اسلام باندې، په دین باندې، په اسلامي نظام باندې جرحه کوي، د دې عمده 3 لاملونه وي. یو دا چې چا د طرفه دوی ته پیسې ورکولی کېږي، د پیسې په زیر باندې دوی دغه کار کوي چې په اسلام باندې جرحه وکړي. که چېرته ده د اصلاح نیت وای، نو ولې دی یو چاته دغه مسج دی، یو عالم سره مسج دی وکړي، یو عالم ته د دې خبره وکړي چې په دا خبره خو د ما فکر د ما سر نشه خلاص، نو دغه خبره متوضحه کړه. او پیرا ویډیو دی خلکو ته راوړي چې دغه په پیرا ویډیو کې د خبرې غلطې دي، ولې صرف په یو 40 سنټه ویډیو کټ کوي؟ نو دا د یو چا د خوا دی ته پیسې ورکولی کېږي چې دغه خبرې وکړه او په اسلام باندې په علماو باندې چرخه وکړه. ځکه د افغانستان غیور ولس هغه د عالم خبره مني، د عالم په مقابل کې د هیچا خبره هم دی ته اهمیت نه لري. نو دوی کوشش کوي چې عالم نه لرې وساتي. دا د کفار یو لویه دسیسه ده. یوه خبره ده. دویم دا چې د دوی ذهنونه پیچګري شوي دي، دوی غلط تعلیمونه کړي دي، په غلطو کلاسونو، په غلطو سکولو کې دوی سبقونه ویلي دي، د دوی عقیده داسې جوړه شوې چې اسلام دوی ته ناقص ښکاري، اسلام ضد خبرې کوي، خصوصا د عیسویت نه ډېر دی متاثره شوي وي. لکه دی چې په خپلې خبرې کې بار بار د عیسی علیه السلام خبرې کوي چې دا د اوسنۍ عیسویت نه دی ډېر متاثره شوي وي، د هغې تعلیم ورکړی شوی دی. او دریمه خبره په عموم کې دا هم ده چې اکثریت د دوی او د دغه شان ځوانان اکثریت هغه بلاک میل شوي دي. دا
د دوی بار بار کیسې ثابتې شوي دي، بار بار محاکمو ته د دوی خبرې تللې دي چې دوی بلاکمیل شوي دي. دا نه چې دوی به هر یو د جعفري جزیرې ته تللي وي هلته به بلاکمیل شوي دي، نه، هر یو یې په خپل کور کې په خارج کې دوی بلاکمیل شوي دي. دا اوس د بعضې ځوانانو هغه کیسې راښکاره کېږي چې په هغې باندې بېادبي معاف په زوره جنسي تیری کېږي، بیا د دوی نه ویډیوګانې کېږي او بیا هغه دوی ته د یو ګواښ په توګه باندې وړاندې کېږي چې یا به زموږ دپاره کار کوي او یا به د ویډیوګانې نشر کوو. نو د هغه بلاکمیل د وجې نه دوی هغه دغه کارونه کوي. نو اکثریت د دوی بلاکمیل شوي دي، یا په دوی باندې په زوره جنسي تیری شوی او یا دوی هغه فحاشخانې، هغه ډمخانې، لواطتخانې ته تللي دي چې هلته د دوی نه ویډیوګانې شوي دي او د هغه ویډیوګانو په وجه باندې دوی ګواښلی کېږي او د هغه ګواښ په نتیجه کې دوی ته ویلی کېږي چې موږ ته کار وکړئ، که نه د تاسو دغه ویډیوګانې به افشا او نشر شي.